دوه شعره چې کا ماکسونه نه اچوي اوس څوک ته کرونا ده یارې سالکانو جینکو ته پوزیشن جوړ کړی پلار یې د ټول کلي مزدور دی خو یقین وساته زوی ټیک ټاک کوي د ځان یې شیشن جوړ کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېر عزتمن درونو راغلی یو بلته د چا خواله د ضمیر خان ضمیر خواله راغلی یو. انشاءالله د هغوی په علاقه کې ولاړ یو. د باران وریږي په باران کې ضمیر خان ضمیر اورېدل غواړي نو چېرته مزې زموږ سره اوسئ. سمې د ژوند نه زړه موړ شوی دی سستانه جینۍ زه مینه نه کوم ته څه غواړې زمانه جینۍ. هغه یو وخت و چې په تا پسې به سم بیمار هم را پیدا کړی مې وې ته څومره په ګرانه جینۍ او راته یې وویل ضمیره څه کافره نه وم چې ته وې مور مې راله کړې مسلمانه جینۍ. بلاله دوه درې شعره دې درته ډالۍ وي چې د ډېرو خوش قسمتو سره یار ملګری کېږي زما سره اکثر دښمن په لار ملګری کېږي او یو ملا صاحب وایه له دې خوب تعبیر مې څه دی زما سره د شپې په خوب کې مار ملګری کېږي په ما پسې د وچو غرونو کاڼي را پرېوځي دا څوک دی چې زما سره په ژار ملګری کېږي ضمیره خوشحالي د محبت لږ وروستی وي خزان وهلي ګل سره بهار ملګری کېږي چې ته مې ارمان زه دې ارمان نه یمه ته په ما ګران زه په تا ګران نه یمه که به مې یو صحت ته زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یمه که به مې یو صحت د زړه نه وځې په یو مذهب به مسلمان نه یم او چې تاونه به مې ټول د خپل جانان در نه وباسم خدای شته دی چې زور د هر ارمان در نه وباسم دا ماته چې د سرو شونډو د پاسه رقیب شوی دی که چېرته په لاس راغلی نو پیزوان در نه وباسم. یا زړه یې لیونی شي څه په ګډو وړو سره یو یار له دې ورکومه دا پیریان در نه وباسم رقیبه په جانان باندې مې دومره پروا نشته رقیبه خو که ګیر مې کړي نوکان در نه وباسم. او دوه شعره چې کا ماکسونه نه اچوي اوس څوک ته کرونا ده یارې سالکانو جینکو ته پوزیشن جوړ کړی پلار یې د ټول کلي مزدور دی خو یقین وساته زوی ټیک ټاک کوي د ځان یې شیشن جوړ کړی. ټیک شو. ډېره ښه ډېره مننه ضمیر خان یو جهان من آباده. ضمیر خان ضمیر او دغه سره ډېر ټایم مختصر و خو موږ ته لږ ایثار شو نو دا وه د نننۍ ورځې خپرونه د بلې خپرونې په درانه خدمت کې بیا ستاسو سره زیږېږم ښه وخت هم غواړم.